په سودا کې چې څوک په دروغ قسمونه کوي د دغه به په قیامت کې څه سزا وي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته وایي درې ډلې دي الله به په قیامت کې نه په نظر د رحمت ورته وګوري نه به د دوی صفایي وکړي، د دوی دپاره سخت عذاب ده. حضرت ابو ذر رضی الله عنه ما ورته ویل دا څوک دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ دا خو سخت برباد دي چې دومره سخت خدای م دې وساتي چې الله نه په نظر د رحمت ګوري نه د دوی صفایي کوي، عذاب علیم ده ورته. وایي دا درې ډلې دي. منان چې چا سره نیکي کړي بیا احسان په باره یې بیا سړي باندې پیغور ورکوي، ازي ورکوي، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. بل والمسبل ازار دا پرتګونه چې د بیړۍ نه لاندې دا د کبرجنو خلک عادت ده. دغه متکبرین چې حقیقت د تکبر په نیت باندې کوي نو خو سخت عذاب ده، په اور د جهنم به سوځي. چې تکبر په نیت نه وي خو عادت جوړول بیا مکروه تحریمي دي. اما که کله کله به اختیاره سړي بیخي پام نه و کله کله پایچې ټیټې شوې بیا پروا نه لري، لکه صدیق اکبر رضی الله عنه ته چې نبي علیه السلام ویل. دوم دا دریم هغه خلک چې خدای پاک به په نظر د رحمت ورته نه ګوري او عذاب علیم به هغه چې سودا کوي په دروغ قسمونه پکې کوي. ایمان یې په دومره وخت ده او په دومره نه تر وخت یا ما په خپل په دومره کړی ده په دروغ قسم کوي پیغمبر باندې نه کړي. نو دغه درې ډلو لپاره بیا سخت عذاب ده. دا چې سودا سره کوي تجارت ته نو وختي چې ځي بازار ته کاروبار ته نو بیا خدای پاک برکت ډیر کې پیدا کوي. دا چې موږ نن برکتونه نشته تر 11 بجو ویدې په کور کې د 11 بجو نه بعد غټ بازارونه خلاصېږي. دا وږي ذاتي نه مړېږي نه په کاروبار کې خدای پاک برکت پیدا کوي. یو صحابي مبارک چې دا د نبی علیه صلات وسلام دعا واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه خدای پاکه د ما امتیانو ته چې په کارو کې اول د وخت کې کار ته ځي برکت پیدا کړي. د عمل شروع کړه وایي دومره دنیا یې ډېره شوه چې اخر په حساب باندې نه رسېد. یقین و اعتقاد و خو دا معنا نه چې وختي ځې لمونځ مه کوه جامه پرېږده روان شه. هلته خو بیا بل حدیث مبارک ده هر سړی چې سهار راپورته کېږي یا ځان په الله خرڅوي یا ځان په شیطان خرڅوي. که چا اودس وکړو جومات ته لاړ ځان یې په الله تعالی خرڅ کړه. ځکه بیع مبادله د مال بالمال نه، مبادله د شی بالشی. کله نفس وي ان الله اشترى من المؤمنین اول چې منها ذکر کړي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم ځان خرڅول دی. مال شته کله ځان خرڅول دي کله مال خرڅول دي، تبادله د مال په مال باندې. او چې څوک سهار راپورته شو دکان ته روان شو لمونځ یې پرېښی جمع یې پرېښو دغه ځان په شیطان باندې. بکورت دا معنا لمونځ وکړه تر مرخطو ذکر وکړه، لمونځ وکړه تر مرخطو ذکر وکړه، 2 رکعته نفلم چې اشراق پسې وکړه بیا نو روان شه. ولې موږ تاسې مخکې حدیث ویلی و څوک چې د سهار نه تر مرخطو پورې ذکر وکړي او بیا 2 رکعته نفل وکړي الله دې دغه ورځې ټول مهمات ورته اسانه کوي که نه اسانه کوي، ټول کارونه حلال کوي. دا معنا نه وخت چې دا عبادت ورته پرېږده. خوبونه ما که تر غرمې پورې سهار تر مرخطو د خدای په ذکر تیر که د هغه نه بعد بیا وختي ذاتي راشه دکان خلاص که خدای پاک په برکت کې پیدا کوي. کاروبار کې الله برکت پیدا کوي او چې سستي وي بیا برکت نه. نبی علیه السلام دغه خلکو ته دعا کړې ده او دغه دعا په برکت چې هغه کوم صحابي د عمل وکړه حضرت صخر غامدي بیا دنیا دومره ډېره شو چې حساب ته نه رسېده.